سور ډګر دی او موږ په داسې ځای کې موقعیت لرو چې تر پرونه پورې د شوروي اتحاد د جمهوریتونو یا د شوروي اتحاد د سوسیالیستي جمهوریتونو د اتحاد پایتخت بلل کېده. 15 کاله کېږي چې په روسیه کې د ډیموکراتیکو بهیرونو په راتګ سره شوروي اتحاد ړنګ شو او ټول پخواني جمهوریتونه آزاد، مستقل او ډیموکراتیک جمهوریتونه وګرځېدل. موږ اکثرا د روسیې د پایتخت د اوسېدونکو نه دا پوښتنه کوو چې تاسو د شوروي اتحاد په ړنګېدو خوشحاله یاست او که خفه؟ نظریې مختلفې دي. لکه چې وینئ د ډېرو خلکو نه موږ پوښتنه کوو چې تاسو د شوروي اتحاد په ړنګېدو کې څه ولیدل؟ او ځوابونه طبعا مختلف دي. ځینې وایي چې دا زموږ د هېواد لپاره چې ډېر ستر هېواد و او ډېر لویدیځ هېوادونه او نور هېوادونه د هغه د نوم څخه حتی هېرېدل د هغه د له منځه تللو سبب شوه. خو ځینې خلک بیا وایي چې نه، د شوروي اتحاد په ړنګېدو کې هر چا خپله دیموکراسي او ازادي په لاس راوړه او روسیه نن مستقل هېواد دی. له دې ځایه ده چې د یو ځواب ورکول سخت کار دی او موږ طبعا راځو د خلکو نه پوښتنې کوو. تاسو مهرباني وکړئ د شوروي اتحاد په ړنګېدو کې تاسو څه ګټه ولیده او څه تاوان مو ولیده؟ مهرباني دا دی دغه ځوان نه موږ پوښتنه کوو چې ږیره یې هم رسېدلې ده او پوډري غوندې ښکاري. Как побьёт сказать?